طالبانو په پنجشیر، تخار او ځینې نورو سیمو کې د نښتو په اړه راپورونه رد کړه. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن شنبې ویلي چې په دې اړه ادعاوې حقیقت نه لري. هغه زیاته کړې په پنجشیر، تخار او نورو سیمو کې هیڅ کومه نظامي پیښه نه ده شوې. په دې اړه چې ځینې باغي کړۍ په خواله رسنیو کې کومې ادعاوې کوي حقیقت نه لري. هیڅوک دې تشویش نه کوي. په پنجشیر، تخار او نورو سیمو کې د اسلامي امارت زرګونه مجهز ځواکونه شتون لري. دښمن ته د کوم منفي تحرک هیڅ مجال نشته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مخالف مقاومت په نوم جبهې په پنجشیر او تخار ولایتونو کې له طالبانو د ځینو سیمو د نیولو دعوه کړې وه. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.